کله چې زه د ښځې یو شعر ووایم هغه خپل ښځمنتوب یا خپل جنسیت ډېر ښه تعریفوم. په پښتو موسیقۍ کې پښتو شعري ادبیات لږ بې خونده سوي دي، کچه یې ډېره ټیټه تللې ده. په تېره بیا دغه کچه ښځینه سندرغاړو ډېره ټیټه کړې ده، په دې دلیل چې دوی یو خو اکثره تکراري سندرې وایي او بل دا چې دوی داسې یو څه وایي چې هغه یوازې د نارینه‌وو ذوق دی. کله قامتي را سراوم کله می خیال کله رښتیا وي کله می سترګو ته رڼا وي کله له سترګو د دوو اوښکو رڼو پاولیو په شان ځوړم او په برخو باندې ځلاوي ته خو هر وخت زما اشنا وي ته خو هر وخت زما اشنا وي. دوی داسې یو څه نه وایي چې هغه په اصطلاح د ښځو احساس یا د ښځو فکر یا د ښځو په اصطلاح هغه درد و خواري و تکلیف و غم یې هر څه چې یا د ښځو خپل اصلي مینه یي چې هغه مینه چې دوی کوي، دوی دغه ادبیات یا دغه شعري ادبیات تقریبا دوی له منځه وړي دي. نو دغه هم یو دلیل دی چې ما وغوښتل چې د ښځو شعرونه ووایم، ځکه هغوی ډېر ښه لیکي او وایم د ښځو د احساس یې لیکي. د ښځو شعرونه زموږ په پښتو ادبیات کې وجود لري، پخوا هم وجود درلودی، خو دا چې دودیز محدودیتونه وده دوی داسې شعرونه لیکل چې هغه کې د دوی حتی جنسیت نه و معلوم، او یا هم دې زموږ داسې فولکلوریکې ټپې چې شاعران یې اصلا ورکې دي یا هیڅوک نه پوهېږي چې دا ټپې د کومې ښځې دي، یعنې د هغې هویت نشته پکې. او په دې دلیل زه غواړم چې د ښځو شعرونه ووایم، ځکه اوس شاعران ستا شعرونه لیکي، ډېر ښکلي شعرونه لیکي او ښځینه احساسات پکې نغښتي دي، او زه غواړم چې دغه ښځینه احساسات رابرسېره کړمه او ټولنې ته یې وړاندې کړمه چې زموږ ښځې هم شعر لیکي، موږ شاعران ښځې هم لرو، او حد اقل موږ ښځې باید د ښځو شعرونه ووایو، ځکه موږ ښځې یو او د ښځو نمایندګي کوو. له ماشومتوبه یا د ښوونځي تر پایه پورې مې په کابل کې ژوند کړی دی. هلته نه یوازې دا چې ژوند ستونزمن و، ښکلی هم و، او د ژوند ښکلا ځکه هلته ډېره وه چې خپل وطن و، خپله کورنۍ وله او هر څه خپل وله. د هر مزل